بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو. ښه راغلاست د الجبر درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د الجبر درسونه مو د سره در سره تکرار کړي وي. ګران زده کوونکو د مثلثات د الجبر په دویم فصل کې یو او نن راځو د طاقت په بعضو نورو خبرو باندې غږیږو. نن لوست زمونږ دا د ګران زده کوونکو چې د طاقت خصوصیات مطالعه کوو. خصوصیت بعضی خصوصیات لري ګران زده کوونکو، هغې باندې ځان پوهیو چې دا بعضې خصوصیات بعضې کتابو کې مثلا د قوانینو په ډول دي. ما څنګه مخکې یو وخت درس ورکوو، بیا هم قوانین د طاقت ویل راسره طاقت تعریف کړه، بعد د هغې نه به د طاقت قوانین شروع شو، شماره وار مثلا 10 دانې 20 دانې ټول قطار کړل، بعد د هغې نه به په هغې کې مسایل کارول. صحیح ده. نو که خصوصیات ورته وي، که قوانین ورته وي، هر رقم کتاب چې تاسو سره مشکل نه ده، هغه کتاب تاسو سره وګورئ. سوال نه مثلا څه چې زرته مثلا د خصوصیت په ډول تاسو د قوانین په ډول وګورئ. ان شاء الله طاقت خلاص کړو، ان شاء الله ټول سوالونه به حل شي. ګران زده کوونکو، طاقت بعض خصوصیات لري چې هغه خصوصیت کله تاسو زده وي نو ټوله ریاضي کې او په ټول طاقت کې تاسو څه کېږي په درد خوري. او طاقت د الجبر اساسات دي، بعد د دې نه چې د خلاصولو لخیره اساسات په ټولو برخو کې په درد خوري. ګران زده کوونکو، راځو خصوصیت شروع کړو. لومړی خواص چې تاسو به زده وي، خصوصیت به تاسو زده وي، هغه دا د ګران زده کوونکو چې هر عدد چې توان لري توان یې سوی توان یې وي. هر عدد چې توان نه لري توان یې سوی توان یې وي. یعنی که زه ولیکم A توان نه لري نو A په توان د څو ده اصلا؟ A په توان د یو ده. نو هر عدد چې توان لري توان یې څو ده؟ یو. لکه 3 که زه ولیکم په اصل کې 3 په توان د یو ده. همداسې که چېرته یو عدد توان یو، خپله هغه عدد توان لرې کوی شي او 3 ته رالیکلی شي. یا 15 په توان 15 لیکو نو 15 په توان د څو ده؟ یو ده. که مونږ ولیکو فرض مثال ته ولیکو چې ساین د x که نه، ساین د x، نو اصلا دلته ساین د x کل په توان د څو ده؟ کل په توان د یو ده. یعنې توان څو ده؟ توان یو ده. یا که مونږ لیکو چې فرض مثال x نو دلته x په توان د څو ده؟ یو ده. کله لیکو 0.01 نو دلته اصلا 0.01 په توان د څو ده؟ یو ده. یعنې هر عدد چې توان نه لري توان یو ده. نو دلته لیکو جذر د 15 نو د دې جذر 15 توان څو ده؟ توان عمومي څو ده؟ یو ده. نو هر عدد چې توان نه لري د هغې توان به څو وي؟ یو وي. یعنې دا خبره هم ګران زده کوونکو د یاده لاړه نه شي. صحیح ده. بله خبره ګران زده کوونکو، دویمه خبره چې باید تاسو د طاقت کې په یاد وي، په طاقت کې بعضې مبهم شکلونه دي ګران زده کوونکو. مبهم شکلونه دي چې مبهم شکلو باندې پس په ریاضي کې بیا ډېر غږیږي ګران زده کوونکو. اوس فقط دومره ځان پوه کړئ چې بعض عدد چې زه در کوم چې دغه عدد نو تاسو پوه شئ دغه شکل مبهم ده. یعنې که چېرته ورسره مخامخ شوئ د ځوابونه به سیده نه ورکوئ. مثلا کوم عددونه دي؟ یو ګران زده کوونکو په یاد وي چې 0 په توان د 0 کله چېرته راغی نو تاسو به ورته څه وایئ؟ مبهم به ورته وایئ. څه به ورته وایئ؟ مبهم. یعنې یاد به م لاړ نه شي. لیتني په توان د لیتني راشي نو څه به ورته وایئ؟ مبهم به ورته وایئ. صحیح ده. 0 په توان د لیتني راشي نو تاسو به ورته څه وایئ؟ مبهم به ورته وایئ. لیتني په توان د 0 راشي تاسو به ورته څه وایئ؟ مبهم به ورته وایئ. صحیح ده. نو یو په توان د لیتني چې ګران زده کوونکو راشي تاسو به ورته څه وایئ؟ مبهم به ورته وایئ. دا چې مبهم څه معنا ورکوي بیا له خیره نورو لوستو کې پرې غږیږو په آینده کې. نو تاسو فقط دغه 15 شکله په طاقت کې زده کړئ چې دا مبهم دي. نور شکلونه لري خو کسر و دشن شد حساب و بدشن کې متوجه شوي اوسئ، خو کسر طاقت کې دغه 15 دانې ته متوجه. 0 په توان 0، لیتني په توان لیتني، 0 په توان لیتني، لیتني په توان 0، یو په توان لیتني ته څه وایي؟ مبهم شکلونه وایي. میخانیکي کې په ریاضي کې چېرته راغلل بیا ورته مبهم وایي. صحیح ده. دا خبرې په یادوي. درېیمه خبره ګران زده کوونکو دا ده، درېیمه خبره دا ده چې یو په توان د هر عدد، یو په توان د هر عدد ځواب یې څو ده؟ یو ده. یعنی یو چې توان هر څه شي په شرط د دا چې یو دغه ان چې دا خلاف د څه وي؟ لیتني. یعنې لیتني نه شي ویلی. دلته مخکې ویلي چې یو په توان لیتني چې راځي مبهم. یعنې توان یو لیتني نه شي. نور چې هر عدد ورکړي، هر عدد صحیح راځي، ولې چې لیتني خو عدد نه ده که نه، سمبولونه دي. نو موږ یو په توان د هر عدد ځواب یو ده. مثلا که وایي یو په توان د 4 موږ ورته وایي یو. که یو په توان د 10 وایو موږ ورته وایي چې یو. یو په توان د 100 وایو موږ ورته څه وایو؟ یو. ولې چې یو هر څومره چې په خپل ځان کې ضرب شي ځواب یې څو راوځي؟ یو راوځي. یا موږ وایو یو په توان د 0.001 موږ ورته یو. یو په توان د جذر د 6 موږ ورته څو وایو؟ یو. یعنې یو چې توان هر څه شي ځواب یې څو ورکوو؟ ځواب یې یو ورکوو. دا خبره باید په یاده وي. صحیح ده. څلورمه خبره ګران زده کوونکو چې موږ باید په طاقت کې په یاده وي، هغه دا ده چې د هر عدد چې توان 0 شي، د هر عدد توان 0 شي ځواب یې څو راوځي؟ یو راوځي. یعنې عدد
په توان د صفر. ځواب یې څو دی؟ یو. په دې شرط چې ګران زده کوونکو دغه ای چې ده دغه قاعده چې ده لیتنۍ نه وي او صفر نه وي. چې نه وي؟ لیتنۍ نه وي او صفر نه وي. ولې؟ چې لیتنۍ په توان د صفر مبهم ده او صفر په توان ده، صفر هم چې ده مبهم ده. نو دا شکلونه رانشي بغیر د هغې نه چې هر شی وي. ځواب یې څو راځي؟ یو راځي. مثلا که وایو 5 په توان ده صفر، موږ وایو یو. 6 په توان ده صفر، موږ وایو یو. مثلا یو قوس ده، موږ ته لیکل کېږي چې x منفي y په توان ده صفر، په دې شرط چې دا صفر نه وي. نو ځواب یې څو ورکوو؟ یو. موږ ته مثلا غټ قوس هر شی چې لیکل کېږي موږ ورته ځواب یو وایو. صحیح ده؟ مثلا لیکو چې یو جمع یو پر 2 جمع 3 پر 4 یو کسر ده، کل په توان صفر. ځواب یې څو ورکوو؟ صفر. یعنې ساده کوو نه الو. خو دلته متوجه اوسئ ګران زده کوونکو، که درته یې 4 منفي 2 منفي 2 کل په توان صفر راسن یو ونه وایي. ولې چې د 4 منفي 2 2 کېږي، 2 نه 2 شي، صفر په توان صفر راځي او دې ته چې موږ وایو مبهم شکل ورته وایو. یعنې سوالو ته متوجه اوسئ، سوالونه سره خملېږي. یعنې سوالونه داسې نه دي چې ټول اوس څه چې کتابو کې راغلي ټول زه باید دلته حل کړم. دې نه مفکوره واخلئ، اول ته بیا چک کوئ، استعمالوئ. صحیح ده؟ نو دغه خبرې اول دې کې باید راځو ګران زده کوونکو. 5مه خبره زده کوو. 5م خصوصیات یا خاصیت څه ده ګران زده کوونکو؟ کله چې قاعده صفر شي، یعنې صفر په توان دی یو عدد. صفر په توان دی چی شي؟ یو عدد. یعنې کله چې صفر ته توان ورکو، شرط خدا ده ګران زده کوونکو چې دغه توان باید خلاف د صفر وي. ولې چې صفر په توان د صفر رانشي، او خلاف د لیتنۍ چې صفر په توان د لیتنۍ رانشي. که نه صفر په توان د لیتنۍ، صفر په توان صفر چې دي مبهم دي. نو دا دواړه دې رانشي. نو دلته موږ دوه خبرې لرو ګران زده کوونکو. دلته دوه خبرې تاسو میخانې کړي. دغه ان چې ده، دغه ان چې دلته لیکل شوی ده، امکان لري یو مثبت عدد وي. شوي مثبت عدد وي. او یا دغه ان چې دلته ده، دغه امکان لري چې وي یو منفي عدد وي. مثبت کې یو رقم، منفي کې بل رقم. یعنی امکان لري چې r مثبت وي. r مثبت معنا څه وه؟ د صفر نه تر مثبت لیتنۍ پورې حقیقي عددونه. او امکان لري چې r منفي وي، معنا یې دا ده چې د منفي لیتنۍ نه تر صفر پورې، چې صفر پکې شامل نه ده که نه. نو دلته که دغلته توان مثلا صفر په توان د n او عدد مثبت و، نو ځواب یې څو راځي؟ صفر راځي. صفر په توان د هر مثبت عدد صفر. یعنی صفر په توان د 4 صفر. ولې صفر 4 ضرب ضرب که ځواب څو راځي؟ صفر. صفر په توان د مثلا څو راځي؟ 6. تاسو به صفر. صفر په توان د جذر د 3 مثبت عدد د صفر. صفر په توان د 1 پر 5 مثبت عدد د صفر. صفر په توان د 10 نو تاسو به ورته څه وایي؟ صفر. صفر په توان د هر مثبت عدد ځواب یې چی راځي؟ صفر راځي. اما صفر په توان د n که د عدد منفي، نو ځواب لیتنۍ راځي. یا نه ده تعریف شوی، نه ده تعریف شوی. تعریف وړ نه ده، لیتنۍ. مثلا صفر په توان د منفي 2 تاسو به ورته لیتنۍ، یا ورته نه ده تعریف شوی. صفر په توان د منفي جذر د 3 تاسو به ورته څه وایي؟ لیتنۍ، نه ده تعریف شوی. صحیح ده؟ صفر په توان د منفي 10 نو تاسو به ورته لیتنۍ، نه ده تعریف شوی. دغسې خبره خو رسي. یعنې مثبت کې هغه ځواب لري او منفي کې دغسې ځواب لري. بله خبره ګران زده کوونکو، 6مه خبره، کله چې تاسو ته یو عدد درکول کېږي، دا اوس نه ښه ده زده کړئ چې درته وایي ا په توان د لیتنۍ، یعنې د یو عدد توان چې درکړي؟ لیتنۍ درکړي. د یو عدد توان چې درکړي؟ لیتنۍ درکړي. کله چې ګران زده کوونکو د یو عدد توان درته لیتنۍ درکړي، نو تاسو دلته 3 خبرې ورته زده کړئ. څو خبرې؟ 3 خبرې ورته زده کړئ. اوله خبره دا ګران زده کوونکو، کله چې ا لوی د یو نه وي، دغه ا چې ده د یو نه لوی وي، مثلا 2 3 10 20 30 داسې یو عدد وي. کله چې ا د لوی د یو نه وي، ځواب به یې راسن چې ورکوي؟ لیتنۍ ځواب ده. مثلا درته وي 2 په توان د لیتنۍ، تاسو ګورئ قاعده د یو نه غټه ده لیتنۍ. 5 په توان د لیتنۍ، قاعده د یو نه غټه ده لیتنۍ. درته وایي مثلا 5 پر 2 په توان د لیتنۍ، 5 پر 2 2.5 کېږي، د یو نه غټ ده، نو تاسو به ورته څه وایي؟ لیتنۍ. ځواب یې څو راځي؟ لیتنۍ. یعنې هر عدد چې قاعده یې د یو نه لویه وي، ځواب یې چی راځي؟ ځواب یې لیتنۍ راځي. خبره خو پوه شوې که نه؟ او بله خبره، که چیرې دا یو شي، قاعده چی شي؟ یو. نو یو په توان د لیتنۍ خو چیرې مبهم شکل ده، مخکې پرې وغږېدو چې دا یو مبهم شکل ده. او که چیرې ګران زده کوونکو دغه ا چې ده د یو نه کوچنی وي او د صفر نه لوی وي، یعنې د یو او صفر په منځ کې ځای ولري. یو صفر منځ څه معنا؟ لکه 0.1 0.2 0.002 که نه، د صفر او یو په منځ کې وي. نو دلته ا په توان د لیتنۍ چې شا درکړه، ځواب یې صفر ورکړه. مثلا درته څوک وایي چې 0.6 په توان د لیتنۍ، ته به ورته شي صفر. 1 پر 2 په توان د لیتنۍ، ته به ورته شي صفر. 1 پر 1000 کل په توان د څه ده؟ لیتنۍ، نو ته به ورته شي صفر. یعنې دا خبره هم باید
دلته زده وي چې بعضې حالتو کې درته راځي نور هم بیا پس ریاضي کې کوم ځای چې ځایونه ول هلته تکراروم درته سوالونه به یې کاروو خو دلته که کوم چېرته راغی دا درې حالتونه راځو ګران زده کوونکو شپږمې خبرې ته چې ډېرې یو مهمه خبره ده ټولې مهمې خبرې دي خو دا پکې یو مهمه خبره ده وایي کله چې د یو عدد توان منفي وي کله چې د یو عدد توان منفي وي معکوس که سرچپی که توان مثبتیږي او کله چې یو عدد توان مثبت وي معکوس که سرچپی که توان منفي کیږي یعنی هر عدد په توان د منفي معکوس که توان چی کیږي مثبتیږي صحیح ده مثلا څه رقم موږ لرو 3 په توان د منفي 4 سرچپی کې 1 پر 3 په توان د مثبت 4 یعنی توان منفي واله معنا دا د سرچپی کې توان مثبتیږي 15 په توان د منفي 10 معنا دا ده چې 1 پر 15 په توان د مثبت 10 منفي 3 په توان د منفي مثلا 10 دا منفي سره غرض مکه دا د عدد علامه د خپل به ولیکي دا د سرچپه کې ولې توان منفي دی 1 پر 3 په توان د 100 د مثبت 10 همداس 1 پر 15 په توان د منفي 10 توان منفي د صورت کې راوړي 15 په توان د مثبت 10 هر عدد توان منفي معکوس کې توان چی کیږي مثبتیږي همداس هر عدد چې توان مثبت وي معکوس کې توان چی کیږي منفي کیږي یعنی دغه برعکس ده لکه 3 په توان د مثبت 4 تاسو بلی کې 1 پر 3 په توان د منفي 4 10 په توان د مثبت 10 تاسو بلی کې 1 پر 10 په توان د منفي 10 3 په توان د مثبت 12 تاسو بلی کې 1 پر 3 په توان د منفي 12 صحیح ده یا څوک درته 1 پر 15 په توان د مثبت جذر د 3 تاسو بلی کې 15 په توان د منفي جذر د 3 یعنی هر عدد چې توان مثبت معکوس کې توان مثبت منفي کیږي او هر عدد چې توان منفي معکوس کې توان چی کیږي مثبت کیږي همداسې ګران زده کوونکو که چیرې وغواړئ یو عدد د صورت څخه مخرج ته بوځو یا د مخرج څخه صورت ته راولو فقط د توان علامه یې تغییروو لکه سره هم ګران زده کوونکو A په توان د M لرو پر B په توان د N لرو موږ ته وایي چې B پاس وي څه A لاندې راوستل دا پاس وړو نو لکه B په توان د منفي N A لاندې راوړو A په توان د منفي څه ده منفي M دغسې B په توان د منفي N او A په توان د منفي څه ده منفي M مثلا لیکو 15 په توان د شپږ تقسیم پر 3 په توان د منفي 10 تاسو 3 پاس ویسي 15 لاندې دا پاس ویسي 3 په توان د مثبت 10 ولیکئ هغه لاندې راوړئ 15 په توان د منفي 100 ولیکئ منفي 6 ولیکئ یا که څوک موږ ته وایي چې A په توان د 4 B په توان د 9 او C په توان د منفي 10 تقسیم پر X په توان د منفي 3 Y په توان د منفي 4 Z په توان د منفي 15 صحیح ده څوک چې په مخرج کې د صورت ته بوزي او څوک چې صورت کې د مخرج ته راوړي نو تاسو په خط لیکئ خط برابر کې دا ټول پاس ویسي X په توان د مثبت 3 Y په توان د مثبت 4 Z په توان د منفي 15 هغه ټول لاندې راولیکئ A په توان د منفي 4 B په توان د منفي او C په توان د مثبت 10 تاورونه علامه تغییر کې او هیڅ خبره هم نور نشته صحیح ده یا دا یو حالت ده بله خبره ګران زده کوونکو دې کې دا زده کوئ که چیرې یو کسر معکوسوئ که چیرې یو کسر معکوسوئ د عمومي توان علامه تغییر کوي لکه څه رقم موږ ته ویل کېږي چې A پر B یو کسر ده په توان د مثبت M ده اوس دا کسر زه معکوسوم معکوس یې B پر A ولیکه توان یې څه کېږي منفي M دغسې توان یې تغییر کوي صحیح ده مثلا 3 پر 4 لرو په توان د منفي 10 ده زه هم 4 پر 3 ولیکه 4 پر 3 توان مثبت 10 کیږي یا 3 پر 2 لرو په توان د مثبت 12 معکوس کې 2 پر 3 کول په توان د منفي 16 منفي 12 نو هر عدد شي هر کسر شي معکوس شي د عمومي توان علامه شي کیږي راځو ګران زده کوونکو اتمه خبره ته یا ومه خبره ته ومه خبره زده کوو ګران زده کوونکو ومه خبره څه ده ومه خبره ګران زده کوونکو داسې ده ومه خبره که چیرې قاعده منفي وي او د دې توان کې خبره ده که چیرې قاعده چې وي منفي وي نو دلته دوه خبرې لرو ګران زده کوونکو قاعده چې منفي وي قاعده چې ګران زده کوونکو منفي نو موږ توان ته ګورو توان که توان جفت و ځواب مثبت راوځي مثبت A په توان د N او که توان مثلا منفي A په توان د N توان تاقو ځواب چې راوځي منفي A په توان د N یعنی قاعده منفي توان ګوري جفت مثبت تاقو منفي لکه درته وایي منفي 3 په توان د 4 تاسو ګورئ قاعده منفي ده توان یې چې ده جفت دلته معنا دا ده چې منفي 3 4 ځله ضرب که تاسو کله چې منفي 4 ځله ضرب وایي خو مثبت کیږي که نه منفي ضرب کې ویلې دي نو دلته مثبت 3 په توان د څو کیږي 4 یا وایو منفي 2 په توان د 10 قاعده منفي توان جفت مثبت 2 په توان د 10 یا ته وایي منفي 3 په توان د منفي 12 صحیح ده
قاعده منفي توان چه ده؟ جفت ده. قاعده منفي توان چه ده؟ جفت ده. اوس دلته ګران زده کوونکو تاسو ګورئ چې دا توان منفي ده، دې سره زموږ کار نشته، فقط جفت ولې ته ګورو. قاعده منفي توان جفت، نو لیکو مثبت 3 په توان دی منفي 12. دا منفي دا معنا ورکوي چې معکوس یې کوي. یا ترازی منفي 1/15 په توان د منفي شپږو، نو تاسو به لیکئ مثبت 1/15 په توان د څو ده؟ منفي شپږو. همداسې ګران زده کوونکو داسې نه چې څوک درته وایي چې منفي شپږ په توان د لس، تاسو ورته وایئ چې قاعده منفي توان جفت. دلته توان چې ده د منفي شپږو نه ده، د منفي نه ده، تنها د شپږو ده، قوس مې نه ده ورکړی، نو منفي په خپله لیکو، شپږ په توان د څو لیکو؟ لس. دا خبره هم باید په یاده وي. خبره خو پوه شوې انشاءالله. راځو ګران زده کوونکو دې ته. کله چې قاعده منفي توان تقوي نو ځواب منفي راوځي. لکه منفي 3 په توان د 3، نو لیکو قاعده منفي توان تق منفي 3 په توان د 3. لیکي منفي 1/2 په توان د 9، نو قاعده منفي 1/2 په توان د څو ده؟ په توان د 9. یا وی منفي 10 په توان د 1 نو تاسو به لیکئ چې منفي 10 په توان د څو ده؟ 1. ولې چې قاعده منفي توان تق شي، تق د منفي ضربېږي، ځواب یې چیرې راوځي؟ منفي راوځي. دا دوه خبرې باید په زده وي. قاعده منفي توان ته وګورئ، جفت مثبت، تق منفي. خبره خو پوه شوه انشاءالله. بله خبره ګران زده کوونکو، اتمه خبره ده، هغه دا د ګران زده کوونکو کله چې قاعده مثبت وي، قاعده چې مثبت وي توان وګورئ، مه ګورئ توان ته توجه مه کوئ. که جفتو او که تاقو، په دواړه حالتو کې ځواب چی ده؟ مثبت. مثبت ا په توان د څو ده؟ مثبت ا په توان د، په دواړه حالتو کې ګران زده کوونکو. ولې مثبت 2 په توان د شپږو، نو ځواب مثبت 2 په توان د شپږو، یا مثبت 2 په توان د 9. تاسو بیا به وایئ مثبت 2 په توان د څو؟ 9. ولې چې مثبت ته تاق هم شي ځواب مثبت راوځي، او که جفت هم شي ځواب یې راوځي؟ مثبت راوځي. یا وایئ مثبت 3 په توان د 1، تاسو یې مثبت 3 په توان د 1، او که درته ویلې مثبت 2 په توان د منفي 1، تاسو به مثبت 2 په توان د منفي 1. دغسې به یې ځواب ورکوئ، هېڅ مشکل هم پکې. ګران زده کوونکو نهمې خبرې ته، نهمه خبره یو خاص قانون ده ګران زده کوونکو چې هغې ته توان په توان کې د، یعنې طاقت توان په توان قانون ورته ویل کېږي. یعنې کله چې توان په توان باندې راشي، یعنې یو توان لرو د هغې په سر بل توان لرو، د هغې په سر بل توان لرو. صحیح ده؟ دا حالت چې دا قانون چې ده، نهمه خبره چې دوه حالته لري. نو لیکو لومړی حالت. لومړی حالت ګران زده کوونکو داسې ده چې کله توان د توان نه جوړ شوی قوس موجود وي. کله چې توان د توان نه جوړ شوی قوس موجود و، نو تاسو څه کوئ؟ وایي قاعده په خپل حالت پرېږدئ، توانونه فقط ضرب کړئ. لکه څه رقم درته ویل کېږي ا په توان د ام په توان د، ګوره قوس موجود ده، n په توان د مثلا x په توان د چی شي؟ y. دغسې توان د توان نه جوړ شوی او قوسونه شته ده، نو تاسو به a په توان د ټول توانونه ضرب کړئ، m ضرب د n ضرب د x ضرب د y. دغسې لکه 15 په توان د 2 په توان د 3 په توان د 4. تاسو یې 15 په توان د قوس شته ده، ضرب کړئ توانونه، ښایي دا ضرب کړئ 2 په 3 کې شپږ، شپږ په 4 کې 40. یا وایو 3 په توان د 2 په توان د 2 په توان د 2 په توان د څو؟ 2. نو تاسو لیکئ 3 په توان د ټول ضرب کړئ 2 2 4 4 2 8 8 2 14. 3 په توان د څو؟ 14. دغسې ځوابونه. یا ته ویل کېږي چې 3 په توان د منفي 2 په توان د منفي 3 په توان د منفي 2 په توان د منفي 3. تاسو لیکئ 3 په توان د منفي منفي کې مثبت، مثبت منفي کې منفي، منفي منفي کې مثبت. 2 3 شپږ، شپږ 2 12، 12 په 3 کې شپږ 13. 3 په توان د څو ده؟ شپږ 13 ده. یا ویل کېږي 15 په توان د 1/2 کل په توان د 1/3 کل په توان د 1/4. صحیح ده؟ نو 15 په توان دی، تاسو کسرونه ضربوئ شي صورت په صورت کې، مخرج په مخرج کې، یو په یو کې یو، یو په یو کې یو. 2 3 شپږ، شپږ په 4 کې 40، 1/40. یا لیکل کېږي 15 په توان د منفي 3 په توان د منفي 3 په توان د منفي 3. نو 15 په توان د څو کې ګران زده کوونکو؟ منفي منفي کې مثبت، مثبت منفي 3 9 په 3 کې منفي 20. دغسې صحیح ده؟ دا لومړی حالت. دویم حالت ګران زده کوونکو وایو، دویم حالت خاص حالت ده ګران زده کوونکو. خاص حالت په دې معنا چې یعنې ډېر نه راځي، که راغی څه رقم یادوئ. کله چې توان د توان نه جوړ شوی قوس نه وي موجود، یعنې داسې سوال وي چې درته وایي a په توان د m په توان د n په توان د x په توان د y. داسې قوس نشته، توان توان نه جوړ شوی. دلته به څه کوئ؟ ضربوئ به یې نه، د پاس نه به شروع کړئ، 2 په 2 به توان باندې رفع کوئ. یعنې اول به دا حل کړئ، توان باندې به یې رفع کړئ، دا هم چې خلاص کړئ بیا به دا ورسره حل کړئ، هغه هم چې حاصل پیدا کړئ بیا به دا حل کړئ، اخر کې بیا خپله سوال حل کړئ. لکه څه رقم لرو 15 په توان د 2 په توان د 2 په توان د 2. دغسې ګران زده کوونکو.
نو دلته سوال چې لایس رقم والا لیکي 15 په توان ده صحیح ده 2 په خپله دغه 2 په توان د 2 اول حل کړي 2 مربع 4 ولیکئ صحیح ده ضرب مې نه کړل 2 مربع مې ولیکه 15 په توان ده اوس دا په توان چې کې 2 په توان 4 14 یعنې 2 4 اته ونه وایي 15 په توان 4 څو شو 14 دغسې شو صحیح ده یا ګران زده کوونکو داسې وایي چې لس په توان ده 3 په توان د 2 په توان د 2 حلوي لس په توان د 3 په خپله دا په توان چې کې 2 په توان د 2 4 اوس لس په توان د خپله 3 په توان د 4 څو کېږي یو اتیا دلته ولیکئ 3 لس په توان د څو یو اتیا خبره خو پوه شوې که نه یا هم فرض مثال شپږ په توان ده 2 په توان د 3 په توان د 1 په توان د 4 تاسو به یې حلوئ شپږ په توان د 2 په توان د 3 په خپله 1 په توان د هر عدد 1 شپږ په توان د 2 3 په توان د 1 3 و شپږ په توان 2 په توان د 3 څو کېږي 8 شپږ په توان د 8 څه شو ګران زده کوونکو ځواب شو خبره خو رسېدې که نه یا هم لس په توان د 3 په توان د 4 په توان د 0 په توان د 15 تاسو به لیکئ لس په توان د 3 4 په خپله 0 په توان د هر عدد مثبت 0 کېږي نو لس په توان د 3 په خپله 4 په توان د 0 یو ولیکو چې لس په توان د 3 په توان د 1 څو کېږي 3 نو ځواب یې لیکو زر ځواب شو زر دغسې یعنې دغه خواص هم باید زموږ په یاد وي خبره خو رسېدې دا ګران زده کوونکو د طاقت بعضې خاص خصوصیات چې دا باید تاسو په کتابچو کې درسره لیکلي میخانیکي کې تکرار کړئ درسره په بل لوست کې به انشاءالله په همدغه خواصو باندې مسایل کار وکړو مختلف سوالونه چې پکې راځي راتلی شي جوړیږي هغه به ټول درته کار کړم له خیره دغسې به مخته ځو طاقت به هم زده شي نو هیله ده چې دا درس هم زده کړی وي په مخه